بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب ما يفسد الصوم من غیر کفاره. دا باب دی په بیان د هغه شیزونو کې چې فاسدی روجی لره من غیر کفاره بغیر د کفارینا. دلته و مصنف علیه الرحمه هغه اشیاء ذکر کی چې روجه فاسدیږي خو کفاره په انسان باندې نه واجبیږي، او مصنف فرمایي هغه چې دی وهو او هغه 57 شیئا، دغه چې دی دا 50 شیان دی چې اذا کل الصائم چې کله اخري روجدار په ادا د رمضان المبارک کې ارزا یعنی روجی اخری یو دانه د روجی چې دغه نیئن دغه پخن نوی او عجینن یا اوړه اخری چې خمبیروی او دقیقن یا اوچ اوړه اخری او ملحن یا مالګه اخری کثیرن ډیر دفعتن ډیر زل همدکرنګي او طینن یا خاور اخری غیر ارمنی چې دغه خاور ارمنی نوی. ارمنی خاور مونږ مخکې فرمایلی و په مخکې بابونو کې چې دغه دوا په لحاظ استعمالیږي، نو که دوا سره څوک استعمالی په هغه قضا کفاره دواړه راځي. نو دلته فرمایي چې ارمنی خاوره به نوي لم یعتد، او دا به په دې کې عادت بم نوي، یعنی عادت د خاورې به نوي چې د به عادت ویا کله وخوړل د نو که عادت یې وو نو بیا هم قضا کفاره دواړه راځي. خو دغه به داسې خاوره وي چې عادت به هم نه وي او ارمني به هم نه وي، نو په دې کس باندې چې دی روجه خو ماته ده، قضا شته، کفاره نشته. او نواتن او یا کجور اډوکې وخوړه، همدکرنګي او قطنن یا مالوچ او کاغذن یا کاغذ او سفر جلن یا یو میوه اخوړه، یعنی په فروټ کې دا یو میوه ده، کابل او کشمیر کې پیدا کیږي او سیب غوندې دی. ولم یطبخ او دا پخه نه وي. او جوزتن رطبتن یا اخروټ وخوړو کچا. او ابتلع حصاتن او یا تیر کړه شګه او حدیدن یا اوسپنه او ترابن یا خوره او حجرن یا کاڼې. نو دغه ټولې که تیر کړه په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. او احتقنه یا حقنه وکه، حقنه دې ته وایي دوبر کې یو شیز اچول کیږي، یعنی څه دوا اچول کیږي په هغه باندې د خېټې صفایي کیږي. او اوجره او یا دوا واچولی شي بصب شیء فی حلقه په تویولو سره په حلق علی الاصح په صحیح قول سره، یعنی په دې باندې چې دی روجه چې دا دغه فاسدیږي، قضا شته، کفاره نشته. همدکرنګي او اقطر فی اذنه دهنا او ماء فی الاصح، او یا قطره واچي فی اذنه په غوږ دهنا د تیل او مان یا د اوبه فی الاصح په صحیح قول سره. او دوا جائفتن او عامتن بدوائن، او یا دوا واچي خېټې ته، او عامته بدوائن یا دوا چې په سر کې زخم وي، او دغه دوا د جائفې د خېټې او د سر ووصل ورسیږي الی جوفه خېټې ته او دماغ ته، یعنی علاجو کې د سر زخم یا د خېټې نو هغه ورسیږي خېټې ته یا دماغ ته. نو په دې باندې چې دی دا روجه فاسدیږي، نو فساد یې داسې دی چې قضا به روړي، کفاره پې نشته. او دغله حلقه مطر او ثلج فی الاصح، یا داخل شي حلق د دې ته باران یا واوره په صحیح قول سره. خو دغه به داسې حالت کې وي چې په دې به قضا وي، کفاره به نه وي. چې ولم یبتلعه بصنعه، چې خپل اختیار سره نه وي، بې اختیاره ننوتې وي.
او که په اختیار سره کړی وي نو بیا قضا کفاره دواړه لازمیږي په دې کس باندې. همدارنګې او افطر خطأ بسبق ماء المضمضة الى جوفه، یا افطار کو په خطا سره تیر شو اوبه یعنی مزمزه کوله یا استنشاق کولو پوزه کې اوبه اچول یا خېټه ته اوبه لاړل که دماغ ته ورسېدل، نو په دې باندې په خطا سره یو کس افطار وکړو نو روژه یې فاسدېږي، قضا شته، کفاره نشته. او افطره یا چا روژه ماته کړه په یو کس باندې، خو دا حالت داسې و چې مکرهن په زوره سره ولو جما اگر که په جما سره یو کس ته زوره نه وشوه چې خپل بیوي سره جما وکړه، په زوره باندې وکړی شوه په هغه باندې، نو قضا شته، کفاره نشته. او کرهت علی الجماع، او یا یو مجبوره کړی شي زنانه په جما باندې، که مجبوره کړی شو نو په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. او چې کم د خاوند دی نو په هغه باندې قضا کفاره دواړه واجبېږي. همدارنګې او افطرت خوفا علی نفسها، دلته نو اوس دا مسله بیانوي چې او افطرت خوفا علی نفسها من ان تمرض من الخدمة امة كانت او منکوحة، یعنی یو زنانه افطارو کې دی د وجې نه چې یاسې نه چې زه خو خدمت کوم، کارونه را باندې ډېر زیات دی، یاسې نه چې ډېره زیاته بیماره شم، که دا امه وه او که منکوحه وه، نو دی په حالت کې چې دی روژه ماته کړه نو په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. او افطرت یا افطارو کې خوفا یو زنانه یری د وجې نه علی نفسها په ځان باندې من ان تمرض من الخدمة چې دا به زیات بیماره شي د خدمت د وجې نه، امتن که وینځه و کانت او منکوحتن که نکاح والا وه، نو په دې باندې چې دی قضا شته، کفاره نشته. او صب احد فی جوفه، یا واچي یو کس په خېټه کې مان اوبه وهو نائم، یو کس ودوي چې هغه په خېټه کې چا یعنی سی واچول، یعنی خېټه کې اچول، هر رنګي کېږي، په حلقې واچول، خو بس خېټې ته ورسېدل، وهو نائم، نو دغه کس ودو نو قضا شته، په دې باندې کفاره نشته. اگر که دا بل کس ګناهګاریږي، ولې داسې کوي؟ یو اکل عمدا بعد اکله، یا یو کس خوراک وکړو قصدن پس ته خوراک کولو د هیرې نه، په هیره باندې لګیا و، بس اوس ورته یاد شو چې زه خو روژه دار یم، اوس بیا هم خوراک کوي، نو قضا شته، کفاره نشته. ولو علم الخبر علی الاصح، اگر که دته هغه خبر وي، یعنی حدیث شریف ورته یاد وي، هغه ورته چې په هیله سره چا باندې روژه نه ماتېږي او دته دا پته مو، نو بیا مو که نه بیا قضا شته، کفاره نشته. او جامع ناسیا ثم جامع عامدا، یو کس په هیره سره جما وکړه ثم جامع عامدا، بیا یې په قصدن وکړه، نو د ده نیت دا و چې اوس خو زما روژه ماته ده، ولې خو ما خو جما وکړه، نو که دې دا اوس یې وکړه نو په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. بیا وکله بعد ما نوا نهارا، او یا یو کس خوراک وکړو پس ته نیت د ورځې نه، ولم یبید نیته، او دې شپې نه نیت نه یې وکړی، نو دې خوراک وکړه، بس دې دا ګمان کولی اوس خو ما نیت نه دی کړی، یعنی ما خو شپې نه نیت نه دی کړی، نو په دې کې مات کړ، نو قضا شته، کفاره نشته په دې. او اصبح مسافرا فنوى الاقامة ثم اکل، یعنی یو کس سحر کې مسافر یعنی سفر په حالت کې هغه سحر شو پاغه، بیا یې نیت وکړو د اقامت، او ثم اکل، بیا یې خوراک وکړو، نو په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. او سافر بعد ما اصبح، یعنی یو کس سحر نه بعد چې دی هغه سفر وکړو مقیما، یعنی شپې نه چې دی نیت کړی و، نو فاکل، بیا یې خوراک وکړو، نو په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. همدارنګې او امسکه بلا نیت صوم ولا نیت فطر، یو کس چې دی یعنی اسم نه خوري، روجي نیت هم نه دی کړی او دا نیت هم نه دی کړی، یعنی خوراک څښاک هم نه کوي، یعنی بغیر د نیت نه څه نه خوري، نو د روژه صحیح کېږي او که نه. اوس صورت د مسلې دا دی چې یو کس په رمضان شریف کې ټول ورځ چې دی همدغسې تیر کړي، یعنی څه خوري هم نه او نیت هم نه دی کړی، نو د روژه صحیح کېږي او که نه.
نو په دې صورت کې په دې کس باندې چې دی دا قضا واجبېږي نه کفاره، ځکه چې د روجې صحیح کېدو دپاره نیت شرط دی. نو دا روجه نه صحیح کېږي. همدغه رنګې او تسحر او جامع شاکا في طلوع الفجر وهو طالع او افطر بظن الغروب والشمس باقیة، او تسحر یا پیشنمې وکړو او جامع یا جما وکړه شاکا شک د دې فی طلوع الفجر وهو طالع، یعنی شک یې په دې خبره کې و چې طلوع فجر به شوي او که نه، نو پیشنمې وکړو په دې کې بس، او جما یې وکړه بیا طلوع فجر شوی وهو طالع او هغه طلوع فجر شوی، یعنی سار نور خو راختلی و. نو اوس چې دی په دې وخت کې چې دی دا به صرف قضا راوړي، کفاره نشته. او افطر او یا افطار وکړو بظن الغروب والشمس باقیة، ګمان د دې دا و چې نور چې دی دا ډوب شوی دی، او بس بیا والشمس باقیة نور نو ډوب شوی. نو اوس د صبح صادق نه بعد غلطۍ نه چې یو کس خوراک وکړي، ګورئ په دې عبارت کې چې دی درې مسلې ذکر شو. یعنی یو کس چې دی هغه سترګه چې دا هغه ناوخته کولاو شو او خیال یې دا وي چې شپه خو چې ده دا باقي ده، نو په دې ګمان باندې دغه پیشنمې وکړه. بیا بعد کې معلوم شو د صبح صادق نه بعد چې صبح صادق نه بعد درته څه معلوم شو چې دی خو سحري خو یعنی مطلب پیشنمې خو یعنی د دې وخت کې کړی و، نو ده به روژه نه کېږي، نو قضا به بیا یږدي او کفاره واجب نه ده. نو اوس که په دې وخت کې چې دی اگر که د روژه نه کېږي نو بیا به هم خوراک نه کوي. دویم دا یو کس چې پیشنمې نه بعد خپل بیبي سره هم بستري وکړه او د دې خبرې شک و دې ته چې اوس به صبح صادق نه وي شوی، ده دا شک دی چې صبح صادق به نه وي، حالان کې چې و دلته صبح صادق شوی و او پیشنمې وخت چې و دا ختم و، نو په دې وخت کې په دې کس باندې صرف قضا ده او کفاره نشته. دریم نمبر اوس نور چې دی غروب شوی دی، یعنی د دې ګمان دا دی چې نور چې دی دا غروب شوی دی، بس ختم، نور نشته دی، بس اوس چې دی د روجو ماتولو وخت دی او اوس هغه نه و شوی، نو په دې باندې اوس قضا شته، کفاره نشته. او انزل بوطء میت او بهیمة او بتفخید او بتبطین، یا یو کس انزال شو بوطء میت په وطی کولو د میت سره، او بهیمة همدغه رنګې چارپایې سره، او همدغه رنګې او بتفخید یعنی خپل بیبي دوبر سره، او همدغه رنګې او بتبطین او د خپل بیبي خېټې سره، همدغه رنګې او قبلتن او همدغه او قبلتن او همدغه رنګې په کس سره یعنی په ښکلولو سره، او لمسن یا په هغه لاس وړلو سره، نو په دې باندې بیا قضا شته او کفاره چې دی په دې باندې نشته دی. او افسد صوم غیر اداء رمضان، او همدغه رنګې چې فاسد که د رمضان المبارک نه علاوه یعنی ادای رمضان نه وي، نو په دې باندې چې دی قضا شته، کفاره نشته. کدی فاسد کړي به جما او نور شیانو سره بیا. او وطئت وهي نائمة، یا یو زنانه سره وطئ وکړې شي، حال دا چې دا زنانه وده وي، یعنی یو کس چې هغه بیبي سره وطئ وکړه او هغه بیبي وده ده او دی ورسره وکړه، په دې بیبي باندې خو قضا شته او کفاره نشته، نو چې کم خاوند دی په هغه باندې دواړه واجبېږي. همدغه رنګې او افطرت فی فرجها علی الاصح، افطرت نه دی او اقطرت، یا یې قطره واچوله فی فرجها په فرج کې علی الاصح په صحیح قول سره، یعنی زنانه په خپل شرمګاه کې څه دوایي قطره واچي، نو قضا به لازمیږي او کفاره به نه وي. او ادخل یا داخل کی اصبعه ګوته مبلولتن، چې دغه ګوته چې دی وي د لمده وي بماین اوبو سره، او دهنن یا تیل سره، یعنی غوړي وړي څه شی وي فی دبره، یعنی په دبر کې څه شی داخل که، یعنی ګوته یې داخل که چې دا اوبو سره یې لامده کړې وای، تیل غوړي وغیره سره، نو په دې باندې روژه فاسدي، قضا شته، کفاره نشته. او اد
خلته فی فرجها الداخل فی المختار، یا داخل کا فی فرجها په فرج داخل، یو خارج یو داخل که په مختار قول سره د باندې قضا شته، کفاره نشته. او امده کرنګي او ادخل قطنه فی دبره او فی فرجه الداخل وغیبها، یا داخل کی قطنه یعنی قطنه داخل کړه، یعنی مطلب معلوج فی دبره په دبر او فرجه او فی فرجه الداخل یا په فرج داخل کی، او دغه چې دی دغه داخله ول په دبر کی وی یا په فرج کی وی هغه پټ شو، په دې باندې قضا شته، کفاره نشته. همدا کرنګي او ادخل حلقه دخانا بصنعه، یا داخل شي یعنی داخل کی خپل حلق ته یعنی لوګي قصدن، یعنی خپل فعل سره داخل کو، نو په دې باندې چې دی په دې باندې روجه ماتیږي. همدا کرنګي اوس مخکې فرمایي او استقاء ولو دون مل الفم فی ظاهر الروایت، قصدن یو کس قیرا ولی اگر که نوی دا ډکه خوله، یعنی ډکه خوله نوی په ظاهر روایت سره، نو په دې باندې چې دی د روجه ماتیږي. او بیا فرمای وشرط ابو یوسف او امام ابو یوسف رحم الله فرمای چې مل الفم ډکه خوله چې دا صحیح ده، صحیح قول دا چې په ډکه خوله باندې نه یعنی قصدن یو کس کې روړي نو بیا هغه ماتیږي روجه، نو قضا او کفاره نشته. او اعاد ما ذرعه من القيء وكان من الفم وهو ذاكر لصومه، او اعاد یا واپس کړي ما هغه ذرعه چې به اختیار کړی راشي من القيء د قین، وکانه وی دا من الفم ډکه خوله بیا واپس کی، وهو ذاکر لصومه او دا دته یاد وی یعنی مطلب روجه ورته یاد وی. نو اوس دلته نه دغه مسله مصنف فرمایي چې د روجې په حالت کې یو کس ته خپله قیرال او هغه چې قی چې و خوله ډکه خوله باندې و، نو هغه قصدن چې دی واپس یې که، نو په دې باندې قضا شته چې دی قصدن تیر کړي، اگر که دا لږ ولې نه وي. که یو کس قصدن دغه واپس تیر کړه نو بیا هم روجه ماتیږي. نو همدغه خبره دلته کوي او دته که یادمو او وکل ما بین اسنانه وکان قدر الحمصه، او یا خوړل د هغه څه چې غاښونو په منځ کې وي او دا قدر د چڼې وي. او نو الصوم، یا یو کس نیتو کې د روجې نهارن د ورځې بعد ما اکل پستا خوړلو نه ناسین د هیري قبل ایجاد نیته، مخکې د پیدا کېدلو د نیت د من النهار د ورځې نه. یعنی دلته دا فرمایي چې یو کس میاشت د رمضان نیت اونکی هیر وي، هغه ته پته نه وي چې سبا روجه ده، خو دغه کس چې دی په هیره سره سهار دی خوراکو کو او بیا ورځې کې دا نیت کوي د روجې که وکړي، نو دا روجه د نه صحیح کېږي، ځکه چې دی خو اوس خوراک څښاک کړی او شپې نه نیت هم نه و، نو په دې باندې چې دی قضا ده او کفاره نشته دی. بل خبره ده چې نیت کم وخت پورې صحیح کېږي کم وخت پورې نه صحیح کېږي، موږ په تیر درسونو کې دا ویلي دي. همدا کرنګي او اغمی علیه، یا یو کس باندې بهوشي راشي ولو جمیع الشهر، اگر که دغه بهوشي ټول کال ولی نه وي، نو په دې باندې هم صرف شي او اغمی علیه ولو جمیع الشهر. یو کس باندې بهوشي راشي اگر که ټول میاشت ولی نه، نو دا به قضا روړي، کفاره نشته، الا مگر انه دغه به نه روړي لا یقضي اليوم الذي حدث فيه الاغماء وحدث في ليلته، یعنی قضا نشته د هغه ورځې چې پیښ شوي وي دې ته په دې کې بهوشي او حدث فی لیله یا پیښ شوي د په شپه، یعنی د دې به دا قضا نه روړي. همدا کرنګي اوس مخکې فرمایي چې او جن غیر ممتد جمیع الشهر، دلته اوس دغه مسله بیانې مصنف علیه رحمه. صورت د مسلې دا دی چې یو کس لیونی شو، چې لیونی شو په دې روجه کې او واپس صحیح شو، نو بیا چې څومره دې کس نه روجې تیرې شوي دي هغه قضا به کوي او دا را روان روجې به هم نیسي، حتی که د رمضان المبارک آخري ورځ باندې ټیک شو
زوال نه مخکې، نو په دې صورت کې به دا ټول روجې قضا کوي. او که ټول روجې لیونتوب باندې تیر شوه نو بیا قضا په دې کس باندې نشته چې ځکه دغه کس چې دی دغه مکلف نه دی. نو دلته نه همدغه رنګې فرمایي چې او جن غیر ممتد، او یو کس چې دی هغه لیونتوب رالو او دا لیونتوب چې دی غیر ممتد د ده اوږد شوی نه وي جمیع الشهر یعنی پوره میاشت، او که اوږد شو نو بیا دغه مسله ده چې ما تاسو ته صورت ته مسلې بیان کو. ولا یلزمه قضاؤه بإفاقته لیلا او نهارا بعد فوائت وقت النیة فی الصحیح، او لازم ندی قضا پسته سمیدونه یعنی د شپې وي او که د ورځې وي پسته یعنی د نیت وخت ختمېدونه بعد په قول صحیح سره. نو دلته اوس دغه مصنف علیه رحمه فرمایي صورت د مسلې دا دی چې رمضان المبارک آخري ورځو کې زوال نه بعد یعنی نیت آخري وخت ختمېدو نه بعد کم لیونې چې ټول میاشت لیونې و نو په دې وخت کې چې دا صحیح شو نو په دې باندې قضا نشته. همدغه شان دغه شپې هم ټیک شي او بیا هم نشته، یعنی چې په دې د زوال نه بعد په دغه شپه هم ټیک شي بیا هم په دې باندې د دغه قضا نشته دی. دلته په آخره کې یو دوه مسلې چې هغه اهمو چې او اغمی علیه ولو جمیع الشهر. دلته نو ان شاء الله زه امید لرم چې په دې مسایلو به تاسو پوه شوي. والسلام علیکم ورحمة الله.